د روسیې سره پټ یو داسې طبیعي ځواک موجود دی د کوم له وجې چې هغه یو ځل بیا سوپر پاور جوړېدلی شي. په اصل کې اوس د روسیې ډیره لویه برخه واورې نیولې، خو له دې سره سره د واورې ترڅنګ ناټو هیوادونه هم پراته دي. له امریکې څخه وروسته د دنیا دوهم نمبر تر ټولو غټ پوځي طاقت لرونکې روسیه د کومو لاملونو له وجې سوپر پاور له جوړېدو څخه ایساره شوې. هغه سوپر پاور د کوم سرلیک چې اوس له امریکا سره دی، خو نږدې ده چې دا سرلیک روسیه خپل کړي. خو سوال دا پیدا کیږي چې اخر څنګه د روسیې په جغرافیایي موقعیت کې داسې کوم بدلونونه رامنځته کیږي چې د هغې له امله روسیه یو ځل بیا سوپر پاور جوړېدلی شي. د پشتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې خو موږ ټول پوهیږو چې روسیه د مساحت له مخې د دنیا تر ټولو لوی هیواد دی. د دې اندازه تاسو له دې څخه اخیستلی شئ چې کله د روسیې په لویدیځ کې د لمر د راختلو وخت وي، په همدې وخت کې د روسیې په ختیځ کې د ماخوستن د ډوډۍ خوړلو وخت وي. د 11.1 میلیون کیلومتره مربع مساحت لرونکې روسیه دومره لویه ده چې د دې په منځ کې 204 عربي متحده امارات یا 15 هندوستان یعنی د انډیا غوندې هیوادونه یا 8 سعودي عرب او یا 19 د پاکستان هیوادونه پکې ځای کېدلی شي. روسیه نه یوازې د مساحت له مخې لویه ده، بلکې د دې د ځمکې لاندې د دنیا تر ټولو لوی د تیلو او غازو زیرمې موجودې دي، چې په طبیعي غاز کې روسیه په لومړۍ درجه او د تیلو په زیرمو کې روسیه په 8مه درجه کې راځي. د 2021 کال د یوې څېړنې په مطابق د اروپا ډېری هیوادونه د روسیې غازو څخه کار اخلي، چې په اوسط ډول سره د روسیې غاز 40% په اروپا کې استعمالیږي. یعنی که چیرې روسیه اروپا ته د غاز ورکړه بند کړي، نو دا به د ټولې اروپا په اقتصاد ډیره ناوړه اغیزه وکړي. تر ټولو لویه او طبیعي زیرمو لرونکې ځمکې سره سره روسیه د غنمو هم یو غټ صادراتي هیواد دی. د ټولې دنیا د غنمو محصول تر ټولو ډیره برخه له روسیې څخه ده، یعنی تقریبا 18%. د دې ټولو پیدو سره سره روسیه د جغرافیایي موقعیت له امله یوه لویه ستونزه هم لري، چې دې ستونزې د روسیې هیواد د مسلسل سوپر طاقت له جوړېدو څخه ایساره کړې. او هغه ستونزه دا ده چې د روسیې زیاته حصه ځمکه د مسلسل واورې ورېدو له امله بیکاره پاتې کیږي. دا حصه ځمکه په سایبریا کې راځي، چیرته چې ټول کال منځنۍ درجه حرارت د سانتیګریډ 0.5 درجې وي. د نړۍ تر ټولو یخترین ښار د روسیې په همدې برخه کې شتون لري، چې په حیرانتیا سره ویلی شو چې په ژمي کې د دې ښار منځنۍ درجه حرارت تر -1 سانتیګریډ درجې پورې رسیږي، او دا ښار د اوی میا کون په نوم سره یادېږي. د روسیې زیاته برخه د سختې هوا له امله د لاسرسي څخه وتلې ده. له دې امله یو خو د روسیې نفوس د مساحت له امله ډیر کم دی، او دوهم دا چې د ټولې آبادۍ 15% نفوس صرف د روسیې په دې 0.0% برخه کې اوسیږي. دا یوه داسې ستونزه ده چې د ډیرې مودې راهیسې د دې ستونزې ختمولو باندې کوشش روان دی، خو تر اوسه ناکام دي. نه صرف د روسیې خاوره بلکې د روسیې سرحدي کرښه هم د امریکې له سرحدي کرښې څخه کافي زیاته لویه ده. د روسیې سرحدي کرښه 13,650 کیلومتره اوږدوالی لري، خو په اصل کې دلته هم روسیه د ډیرو ستونزو ښکار شوې ده. د روسیې شمال ته ارکتیک سمندر په حقیقت کې ټول کال د واورو څخه ډک وي، چې په دې سره دومره لوی سرحدي کرښې باوجود هم روسیه هیڅ د کار نه ده. دا خو معلومه خبره ده چې د کوم هیواد شاوخوا هم څومره زیاته برخه سمندر نیولې وي، نو هغومره زیات هغه هیواد سره تجارت او سوداګري هم ترسره کیږي. د زیات تجارت مطلب دا دی چې هغه هیواد هغومره زیات طاقتور هم اعلانیږي، ځکه چې سمندر هغه ذریعه ده چې د دې په واسطه د هیوادونو تجارت او سوداګري په ډیر کم قیمت سره ترسره کیږي. د واورو له کبله دلته د بیړیو تګ هم ډیر سخت او خطرناک هم کېدلی شي. د دومره لوی سرحدي کرښې باوجود هم روسیه په ډیره سختۍ له نورو هیوادونو سره سوداګري کوي. روسیه په اوس وخت کې د خپل ټول هیواد تجارت او راکړه ورکړه صرف له دې دریو ځایونو څخه ترسره کوي، چې له دې څخه یو د روسیې په ختیځ کې چې د ولاډي ویسټوک پورټ په نوم
پیژندل کیږي، چیرته چې اوبه څو میاشتې د واورو په څیر کنګل وي، خو مګر کله چې د ګرمۍ په موسم کې له دې ځای څخه تجارت کول شروع شي، نو د روسیې سمندري بیړۍ د جاپان د لاس لاندې سمندري سیمو څخه تیریږي. خو بلکې جاپان هم د امریکې او ناټو یو تر ټولو مضبوط او هم ملګری دی. ناټو د یو څو هیوادونو په منځ کې یو داسې اتحاد دی چې د روسیې څخه د بچ کېدلو لپاره جوړ شوی دی. یعنی کله چې روسیه د ناټو په کوم هیواد حمله کوي، نو د ناټو ټول هیوادونه به روسیې ته یو کیږي. بل طرف ته د روسیې سینټ پیټرزبرګ نومي ځای دی چې تجارت او سوداګري ترې ترسره کیږي، بلکې دلته هم هماغه ستونزه موجوده ده. د کال په زیاتو میاشتو کې دلته هم واوره پرته وي، او د تجارت د شروع کېدو په وخت کې د روسیې سمندري بیړۍ له هغو سمندري سیمو څخه تیریږي د کوم واک چې له هغو ټولو هیوادونو سره دی، کوم چې یا د ناټو غړي دي او یا هم د ناټو مضبوط ملګري. په دریم نمبر باندې د نوروسیسک پورټ سیمه ده چې د بلیک سی سره موجوده ده. دلته د واورې دومره ستونزه نه لیدل کیږي، لیکن د سمندري بیړیو تیریدل د ترکیه له ډیر تنګ ځای څخه ستونزه جوړوي. یعنی دلته روسیې ته د تجارتي بیړیو د تګ راتګ مکمل ازادي نشته. بېشکه چې د ترکیې او روسیې اړیکې سره ډېرې ښې دي، لیکن په هر حال ترکیه هم د ناټو هیوادونو یو غړی دی. یعنی په روسیه د خطرې ویره له دې ځای څخه هم ده. یعنی د دې ټولو په نتیجه کې روسیه د دومره لوی سرحدي کرښې باوجود هم لومړی د ښه موسم انتظار وباسي، او بیا د خپل دښمن ناټو هیوادونو د رحم او کرم له امله له دې ځایونو څخه تجارت کوي. لیکن د دې ټولو باوجود هم د جی ټي پی په درجه بندۍ کې روسیه په 11مه درجه باندې ولاړه ده. جی ټي پی یعنی ګراس ډومیسټک پروډکټ، یعنی که په اسانو الفاظو یې درته ووایم، د هر هیواد د ټولو موجوده وګړو ګټل شوي سرمایې ته جی ټي پی ویل کیږي. د جی ټي پی د درجه بندۍ څخه تاسې اندازه لګولی شئ چې کوم هیواد څومره بریالی او پرمختللی دی، لیکن دا د کوم هیواد د زیات ځواک لرلو د پیژندګلوۍ یوازینۍ طریقه نه ده. د جی ټي پی نه وروسته که د پوځي ځواک خبره یې وشي، نو د روسیې پوځي ځواک سره د دنیا تر ټولو زیاتې اتومي وسلې دي، چې د امریکا څخه هم زیاتې، او له امریکې څخه وروسته روسیه تر ټولو زیات پوځي ځواک لرلو سره پیژندل کیږي. دلته که د روسیې هیواد اگر که په لومړۍ درجه نه وي، نو هغه هم صرف او صرف د خپل یخ موسم له امله، او همدارنګه همدا یخ موسم دی چې له دې امله تر اوسه کوم څوک په روسیې باندې حمله نشي کولای. نیپالیانو له خپل 6 لکه پوځ سره په روسیې د حملې کولو کوشش کاوه، خو د همدې یخ موسم له امله یې ونه شو کړای، او له خپلو 6 لکو څخه یوازې 1 لک بیرته په تیښته کامیابه شول. په دویم نړیوال جنګ کې هټلر له خپل 38 لکه پوځ سره حمله وکړه، لیکن قبضه کول خو لرې خبره ده. له 10 لکه پوځیانو څخه زیات جرمني پوځیان مړه شول، او نور ژغورل شوو څخه زیات روسیې بندیان کړل. له دې ماتې څخه وروسته هټلر ته دومره ضربه ورسېده چې ځان وژنه یې وکړه. نو اوس به تاسې ته دا خبره معلومه شوې وي چې د روسیې د سوپر پاور د نه جوړېدو یوازینی لامل همدا یخ موسم دی. یعنی که چیرې روسیه له دې یخ موسمه په امان وه، نو په شمال کې موجود سمندر د تجارت لپاره د روسیې هیواد ته د لا مضبوطېدو سبب ګرځېده. له دې څخه علاوه د روسیې زیاتې سیمې د سرو زرو، یورینیم او د ډایمنډ په څیر د قیمتي زیرمو څخه ډکې دي، لیکن د یخ موسم له امله له هغوی څخه ګټه اخیستنه هیڅکله ممکن کېدلی نشي. اگر که چیرې دا یخ موسم نه و، نو دا ټول منرالونه او قیمتي غمي د روسیې د لا مضبوطتیا او کامیابۍ لامل کېده. له دې سره سره د روسیې تر ټولو غټ محصول د غنمو دی، چې تاسو د مخه پوهه شوئ چې روسیه د غنمو تر ټولو غټ صادراتي هیواد دی. روسیه د خپل 20% ځمکې په استعمال سره د دنیا تر ټولو غټ صادراتي هیواد دی. نو تاسې فکر وکړئ که چیرې دا د 100% ځمکې د استعمال څخه کار واخلي، نو روسیه به تر کومه حده ورسیږي. او که چیرې داسې وشي، نو د جی ټي پی په درجه بندۍ کې به امریکا ډیره زیاته شاته پرېږدي. په حیرانتیا سره ویلی شو چې یوه طریقه شته چې روسیه د خپل یخ ترین موسم څخه پرې ځان خلاصولی شي، او هغه د ګلوبل وارمنګ
ګلوبل وارمنګ له امله ممکن ده چې روسیه په راروانو کلونو کې یو ځل بیا سوپر پاور جوړه شي. د لا پوهې لپاره دې نقشې ته وګورئ. په دې کې ټول هغه هیوادونه دي د کوم چې معتدله د حرارت درجه د 1115 سانتیګریډ درجو ترمنځ ده او دا حالت د انساني محصول لپاره تر ټولو غوره درجه حرارت حالت پیژندل شوی دی. یعنی چیرته چې د حرارت درجه د 11 سانتیګریډ درجو څخه کم وي او له 15 درجو څخه زیاته وي نو دلته انساني محصول کم وي. اوس مهال دا غوره درجه حرارت په امریکا، اروپا، جاپان، چین او شمالي کوریا کې راځي او په حیرانتیا سره دا ټول هغه هیوادونه دي چې اکثرا یې موږ په سکسسفل او کامیابو هیوادونو په لیست کې وینو. لیکن ماهرین په دې باور دي چې د ګلوبل وارمنګ له امله هر کال چې واوره په ویلي کېدو باندې وي نو تر 2080 کال پورې به د واورې د ویلي کېدو له امله دا منځنۍ او غوره درجه حرارت ورو ورو د شمال هیوادونو په لور لاړ شي او بیا وار راځي د الاسکا، کاناډا، ګرینلینډ، ایسلینډ او تر ټولو زیات د روسیې په طرف. د ناسا د سټلایټ د تصویرونو په مطابق د اکتیک د سمندر واوره په 1990 کال د عمره زیاته معلومیږي، لیکن د وخت په تیریدو سره سره ویلي شوی او تر 2019 کال پورې دا صرف دومره پاتې شوې ده. د دې تصویري معلوماتو له مخې هر کال د اکتیک سمندر واوره 14% کمیږي او اگر که داسې وي نو تر 2015 کال پورې به په اکتیک سمندر کې بالکل واوره نه لیدل کیږي، د کوم چې زیاته پیدا روسیې ته حاصلیږي. د دې ټولو شیانو سره سره روسیې ته یوه بله پیدا هم ده. د واورې ویلي کېدو څخه چې کومې اوبه رامنځته کیږي نو هغه د سمندر په اوبو کې ورځ په ورځ زیاتیږي. نو کله چې د سمندرونو اوبه زیاتې شي نو تر ټولو لومړی به د سمندري ساحلونو سره آباد ښارونه له منځه وړي. امریکا کوم چې ټول لوی ښارونه یې د ساحلونو سره جوړ شوي دي نو په راتلونکي کې به د ډیر زیات تاوان او تکلیف سره مخ شي چې په دې سره به د ټول ښار ایویکویټ کول یعنی تشول او له یو ځای څخه بل ځای ته وړل شامل وي. نو معلومه ده چې په دې کار باندې به په کروڑونو ډالر خرچه کیږي. د دې برعکس روسیه چې صرف 3 ښارونه په ساحلونو کې جوړ شوي دي او نور ټول لوی ښارونه تقریبا د سمندر څخه 600 کیلومتره لرېوالی لري چې د دې کار څخه په راتلونکي کې روسیې ته ډیره لویه پیدا حاصلیږي. سویس کانال د مصر هغه سمندري لار ده چې اسیا او اروپا په سوداګرۍ کې سره نښلوي. د اسیا یوازې چین هیواد نه دی بلکې ډیر زیات هیوادونه دي چې له دې لارې څخه سوداګري کوي چې دا سوداګر د مصر هیواد ته هم غټ ټیکس ورکوي چې هر کال 100,000 سمندري بیړۍ له دې لارې څخه تیریږي او هره بیړۍ 4 لکه ډالره ټیکس ورکوي چې له دې څخه د ایجپت یعنی مصر هیواد ته هر کال 18 ډالره ګټه رسیږي. د چین د شانګهای څخه د اروپا تر روټردام پورې د سمندري بیړۍ 18,000 کیلومتره مزل دی او پوره 30 ورځې په بر کې نیسي. لیکن د اکتیک سمندر د ویلي کېدو سره چې د روسیې له لارې که بیړۍ تیریږي نو دا به له شانګهای څخه تر روټردام پورې 10,500 کیلومتره فاصله وخي او 22 ورځې به په بر کې نیسي. یعنی چیرته چې به چین هیواد په لکونو ډالر له دې لارې بچ کړي نو معلومه خبره ده چې روسیې ته به د دې د لاس لاندې سمندري سیمو څخه د تیریدو ټیکس ورکوي، له حاصلاتو نه واخله تر طبیعي ګازو پورې او همدارنګه له طبیعي منرالونو څخه تر نفوس ډیریدو پورې. نو د واورې په ویلي کېدو سره به په دې هر څه کې روسیې ته ډیره پیدا او ګټه حاصلیږي چې په دې سره کافي زیات چانسونه شته چې په راتلونکو 50 او یا 60 کلونو کې به یو ځل بیا روسیه خپل هیواد ورلډ سوپر پاور اعلان کړي. امید دی چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. د مینوالو د نیک او هیله بخونکو کمنټونو څخه بېحده مننه. نو ملاویږو به په یوه بله معلوماتي ویډیو سره د لوی الله په امان.